نن موږ د ویټامین B2 په اړه خبرې کوو چې ورته ریبوفلاوین هم ویل کیږي. دا ماده ستاسو د بدن د انرژۍ او حجرو د روغتیا لپاره خورا مهمه ده. ویټامین B2 له بدن سره مرسته کوي چې پروټین، شحمیات او قندونه مات کړي او ترې انرژي تولید کړي. ساینسي څېړنې ښیي چې دا ویټامین د سترګو د سلامتیا او د پوستکي د روښانتیا لپاره ډېر ګټور دی. دا هغو کسانو لپاره چې سخت تمرین کوي. دا ماده د بدن د اکسیجن په رسولو او د ستړیا په کمولو کې اساسي رول لري. که چیرې بدن ته کافي ویټامین B2 ونه رسیږي، نو ممکن په شونډو کې چاودنې رامنځته شي، ستوني مو درد وکړي او د پوستکي حساسیت مو زیات شي. څرنګه چې دا ویټامین هم په اوبو کې حل کېدونکی دی، نو بدن یې نشي ذخیره کولی او باید هره ورځ د خوړو له لارې تازه شي. د ویټامین B2 د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو غوره طبیعي سرچینې شیدې، مستې او هګۍ دي. همدارنګه د غوا غوښه، کبان او زرګونه سابه لکه بروکولي هم دا ویټامین په زیاته کچه لري. دا ویټامین د رڼا په وړاندې حساس دی، نو پکار ده چې دا خواړه په تیاره او یخ ځای کې وساتل شي ترڅو خپل کیفیت له لاسه ورنکړي. که غواړئ چې د خپل بدن د انرژۍ کچه لوړه وساتئ او روغ پوستکي ولرئ، نو ویټامین B2 لرونکي خواړه په خپل رژیم کې شامل کړئ. ډېره مننه چې تر پایه راسره